د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیوف د دې هیواد د خپلواکۍ په 40مه کلیزه کې په ویناو کې یو وار بیا د افغانستان اوسنی حکومت سره د عملي او رغنده همکارۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان په سیمه ییز او نړیوال امنیت کې مهم رول لوبوي او له دغه هیواد سره همکارۍ اړینه ده. افغانستان منطقوي و ګلوبال خپلواکۍ مهم عامل د ته په کتو سره چې افغانستان په سیمه ییز او نړیوال امنیت کې مهم عامل دی، موږ باور یو چې رغنده او عملي همکارۍ د دې هیواد له حکومت سره اړینه ده. اسلامي امارت د ازبکستان ولسمشر له دغه دریځه هرکلی کوي او له دغه هیواد سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیتي او فرهنګي اړیکو د کچې له پراخېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه د ازبکستان د جمهور رئیس ښاغلي شوکت میرزیوف د مثبتو څرګندونو تایید او هرکلی کوو. په دې وروستیو کې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او د پانګونې او ترانزیت په برخو کې اړیکې او عملي همکاري زیاتې شوې دي او دا د نورو هیوادونو لپاره هم یوه ښه بیلګه وړاندې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا په دې اند دي چې افغانستان له خپل جغرافیایي موقعیت په کتو سره له سویلي سره د مرکزي اسیا په نښلونکي او د سیمې اقتصادي وده کې کلیدي رول لوبوي. موقعیت ژئوپلیتیکی که افغانستان داره و خصوص برای کشورهای آسیا و کشورهای منطقه بسیار با اهمیت است. شما میفهمید که افغانستان نقطه وصل آسیای مرکزی و آسیای جنوبی هست. بنان همکاری و تعامل کشورهای منطقه به خصوص آسیای مرکزی با افغانستان بسیار مهم و ارزنده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که با 6 کشور مرز داره و از این لحاظ تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی در منطقه برای تمام همسایه‌های افغانستان حائز اهمیت است. تر دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر تل افغانستان سره پر همکارۍ او په سیمه ییزو بهیرونو کې د دې هیواد پر ادغام ټینګار کړی او له نړۍ غوښتي چې د افغانستان له روانو مسایلو د سترګې پټې نه کړي.